بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. تیر ورځ موږ تاسې ورډ پریکټیکل کې مکتوب جوړ کړی او همدا ډول استلام مې جوړ کړی و. نن راځو یو پیشنهاد جوړو چې موږ څه رقم کولی شو په ورډ پروګرام کې یو پیشنهاد جوړ کړو. پیشنهاد معمولا تختانی ادارات یا مادون ادارات چې د مافوق ادارات ته یا مافوق مقام ته چې د پیشنهاد کوي. دا اصطلاح ماته جوړ کړی د دې کنټرول سی او کاپي په وخت لم کنټرول وی سره به د دې پیسټ کوم ګوري دی او کاپي شو. همدغه اصطلاح ځان ته اوپن کوم. ګوري د اصطلاح او پیشنهاد ترمنځ دومره فرق نشته ده. فارمټ یو فارمټ ده. ممتا په پیشنهاد کې چې د صادري نمبر نه وي، صادري نمبر به ترې نه لرې کوي او د استلام فارمټ نور یو دی، فقط استلام په ځای به تاسې ورته ولیکئ پیشنهاد او شفت هایفن علامې سره به دا پیشنهاد تاسې کولی شئ چې لږ یې کش کوئ. خو زه راځم دغه دې پلو به ورته کش کړو، دې پلو ښه ښکاره نه شو. پیشنهاد او نیټه هم پکې لیکل کېږي او احکام او د احکام به هم ورته شفت هایفن سره لږ داسې کش کړو. ګورې دا موږ سره پیشنهاد شو. ځینې خلک نیټه ورسره لیکي او ځینې خلک ورسره نیټه نه لیکي. نو هغه ستاسې خوښه ده چې تاسې ورته نیټه لیکئ او که یې نه لیکئ. اوس فرض مثال زه راځم، دا خو د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د کابل د پوهنې ریاست د پوهنې ریاست په ځای دلته ورته لیکم د پوهنې ریاست. صحیح ده، دا به ورته کنټرول زیډ کړو بیرته د کابل د پوهنې ریاست او دلته به ورته ولیکو چې دا به ورته لږ اضافه کړو نور او بیا به ورته ولیکو خاري مدیریت. فرض که دا د خاري مدیریت. صحیح دی، خاري مدیریت هم ورته ولیکه. دا به ورته لږ برابر کو او لږ بیا ورته جوړ کو او له دې څخه ګورې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د کابل د پوهنې ریاست خاري مدیریت. دا د خاري مدیریت دی او خاري مدیریت غواړي د پوهنې ریاست ته یو استلام یو پیشنهاد ولیکي. صحیح دی، هر پوهنې ریاست چې دی دوی معمولا یو خاري مدیریت لري چې هغه په ښار کې د ټولو مکتبونو مسؤلیت ور په غاړه وي. نو زه راځم دغه عنوان هم زه ورته بدلوم ځکه دا خو پیشنهاد دی. عنوان چاته؟ د کابل ولایت پوهنې ریاست مقام ته. صحیح دی، کله مې چې دا ورته ولیکه له دې څخه وروسته دلته نو محترمه بیخي ضرور دی چې ورته ولیکي ځکه هغوی زموږ څخه پورته دي اوس. نو دا به ورته څوارلس کو ځکه بیخي زیات. د کابل ولایت پوهنې ریاست محترم مقام ته محترمه. اوس دیو ته موږ یو پیشنهاد کوو. موږ ورته وایو چې د کابل ولایت پورې مربوط فرض که دلته یو پیشنهاد داسې ورته لیکو چې ورته به ولیکو مونږ د کابل ولایت په فرض که په 20 ناحیو کې مجموعاً 240 مکاتب لرو. دا یو پیشنهاد دی. مقصد نو مکاتب لرو چې له دې جملې څخه مو قوس به ورته ونیسو 220 مکاتبو ته مو کتابونه توزیع کړي. اما پاتې نور مکاتب
کتابونه نه لري. له دې ناحیې څخه له ستونزو سره مخ یو. ستاسو له درانه مقامه هیله کوو چې نوموړي تعداد مکاتبو ته د نوي کتابونو د توزیع امر راکړئ. توزیع امر په مربوطه شعبې راکړئ. مننه به مو وي. فرض که داسې یو پیشنهاد موږ ورته ولیکو، صحیح ده، او په درنښت د هغې څخه وروسته به ورته ولیکو چې شی ولته پاس عنوان کې د ښاري مدیریت یا د کابل د پوهنې ریاست ښاري مدیریت یا یوازې ښاري مدیریت. ګورې دا هماغه پیشنهاد شو موږ سره، لکه د استلام او دې ترمنځ دومره فرق نه دی. استلام او دې ترمنځ فرق دومره دی، دلته استلام په ځای د پیشنهاد په ځای استلام لیکل کېږي او نیټه هم دا دی، خو په استلام کې دلته استلام او دلته ځواب لیکل کېږي. پیشنهاد کې دلته پیشنهاد، دلته احکام لیکل کېږي. نیټه خوښه هم چې لیکئ او که نه لیکئ، که نه لیکئ کولی شي چې ډیلیټ کړئ او که لیکئ خبره ده. او عنوان کې تغییر راغی. نو په دې رقم موږ تاسې کولی شو چې یو پیشنهاد هم ځان ته جوړ کړو. نو پرنټ پریویو ته به راشو، ګورئ دا موږ سره پیشنهاد شو. نور تغییرات پکې نه راځي، لکه د لوګو د شیانو کې تغییر نه راځي، دا خو تیار جوړ شوی دی. نو دا موږ سره پیشنهاد شو. انشاءالله سبا به په باقي موضوعاتو باندې خبرې وکړو. دا به ځان سره سیف کړمه او سبا به له خیره په یاداشت او ځینې نور مواردو باندې کار وکړو.